الله تعالی د زمان او د مکان خالق او مالک دی. الله تعالی د ټول وخت پیدا کړی دی، د ټول ځایونه الله تعالی پیدا کړی دي او الله تعالی د دغه مالک دی او خالق یې دی. او په دغه وخت کې او په دغه ځایونه کې ډېر داسې وختونه دي، ډېر داسې ځایونه دي چې په هغه کې الله تعالی دعا د هر انسان قبلوي. او داسې وخت کې که څوک دعا وکړو بیا هغه دعا الله تعالی د قبولیت منصب ته ځي ته ډېر زر رسوي. او د الله تعالی فضل کرم احسان وکړي چې داسې وخت او داسې ځای په میشتوس باندې بار بار رسي، خو میشتوس ته د یغه وخت قدر نه وي. یغه وجه دا چې لا علمي میشتوس نن سبا نه اسلامي کتب کسي، نه اسلامي بیان وروي او نه د اسلامي داسې سړی چې هغه اسلام سره تعلق زیات وي د یو کس میشتوس صحبت نه اختیاروي. بیا ویل میشتوس ته دغه شای علم وي. دغه ټول بنیادی وجه دا چې هغه سستی دو او غفلت ته لاپرواهي دو. میشتوس دمر زیات غفلت ته چې میشتوس داسې وخت قدر هنه پیژني. هغه ټول بنیادی وجه لا علمي دو چې میشتوس دغه علم نشته. او په دغه وختینه کې یو وخت دا دی چې کله انسان د شپې په خوب کې رچک شي او بیا په دا الفاظ سره دعا غوړي، بیا دا دعا الله تعالی ډېر زر قبلوي. هغه الفاظ دا دي. حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ارشاد نقل کوي، یعنی چې هغه الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیانوي چې من تعار من الليل فقال، چې کیمو کاست شپه په خوب کرچک شي بیا دا دعا وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. او بیا پنه بعد چې کیمیو کاس دا وایي اللهم اغفر لي، یا راوی دا بیانوي چې کیمیو کاس په دانه بعد دعا غوړي او دعا استجیب له. حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد نقل کوي، چې کیمیو کاس د شپې په خوب کرچک شي او بیا په داغه الفاظ سره دعا غوړي. دا الفاظ بیا درته یم داغه یوده کوي او چې کله د شپې په خوب کې چې بیا اول داغه الفاظ یې په انا بعد چې کی مدعو کوي بیا الله تعالی هغه دعا د توس خمخه قبلوي. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. بس دمره دعوی پانا بعد اللهم اغفر لي دعوی یا پانا بعد چې کیمه دعو تسوی راوی بیانوي چې الله تعالی داسې دعو خمخه قبلوي. نو دا څومره ډېر قیمتي وخت دی. سړی اسه د شپې په خوب کې وډور شي له دغه سر چک شي، نو بیا دغه دعو ډېر زیات اهتمام کو الله تعالی داسې دعو خمخه قبلوي. او دغه سره نږدې وخت چې کیم دغه د تهجد دی چې کیمیو کاز د تهجد په وخت کې رچک شي یا د شپې د سترګې کولاو شي رچک شي بیا په چار دو چې د تهجد منځ وکړو دغه درجه ثواب دی. الله تعالی فرمایي چې څوک شته چې هغه د تهجد په وخت کې د مونږ وغوړي او زه د دعا قبول کړم. الله تعالی خپل بیانوي چې داس کاشته چې مونږ د شپې د وغوړي، نو څومره د غفلت خبره ده چې میشتو سه د شپې تهجد میز نه پته کیږي. او کایو کاز داس وی فقها لیکلي دي چې کایو کاز داس وی چې هغه غایز تهجد میز ته نشي چې کېدلای بیا په چار دو چې کله مخستان دی چملی بیا په یو وخت کې د تهجد میز کو دوه رکعات نفل دکو او نیت د تهجد کو. الله تعالی بیا هم دغه ثواب ورکوي. څومره اسانتیا دو خو کمیشتوس په دغه چیرته عمل وکي. الله تعالی د میشتوس داسې وخت او داسې ځای قدر کولې توفیق نصیب